حضرت مفتی شفیع رحمه الله ډېر حکیم انسان تیر شوی دی. هغې دا لیکلي دي چې کله یو چاته د نصیحت خبره وسي د هر چا د طرفه چې ورته وسي نو د هغه سړي دپاره ضروري خبره دا ده چې دا خبره واوري او دې خبره ته غوږ ونسي او په دې خبره باندې ځان پوه کړي او د ځانه سره دا فکر وکړي چې شاید په ما کې دا غلطي سته، الله تعالی دغه بنده زما د غلطۍ د اصلاح دپاره راستولی دی چې زه دې خپلې غلطۍ ته متوجه کړم او باید چې زه د دغه بنده د دې خبرې په خاطر د خپله غلطي د زندګۍ څخه لرې کړم، بلکې د دغه سړي خبره دی د ځان دپاره د الله تعالی یو نعمت وبولي او دغه سړی دی د ځان دپاره منعم وبولي او دا دی وایي چې دا الله تعالی زما د هدایت او زما د غلطۍ د اصلاح لپاره راستولی دی. مفتی شفیع رحمه الله لیکلي دي چې دا خبره زموږ په دین کې د ادبو خلاف ده چې د هغې خبرې چې د هغې خبره ختمه سوې لا نه دی دستي دلایل ورته پیښوي، دی د هغې حجتونه ورته پیښوي او دی د هغې دفاع کوي او دی د هغې خبرې په مقابل کې دستي رد عمل ښکاره کوي. او کچیرې ما مخکې درته ویل مفتی شفیع رحمه الله هم لیکلي دي کچیرې د یو عذر په وجه د داسې هغه خبره سوي لیکن هغه مشر په هغه عذر خبر نه دی نو هغې د خپله خبره تیله کړي چې هغې خبره وکړي او د هغې خبره دې په اطمینان باندې واوري او د هغې پر هغه خبره دې غوږ ونسي. لیکن چې کله دغه موقع تیره سوه د خبرې بنیاد تیر سلو د هغه مشر د نصیحتو د غصې ځای ختم سلو د هغه څه وروسته دې بیا یې ورځ ورته وایي چې حضرت هغې کار زما څه په دې عذر باندې اوس او که زما عذر صحیح دی نو زه به پر دې باندې اطمینان وکم او که زما عذر غلط دی نو ما ته خپله غلطي راوښیي زما غلطي په څه کې ده، زما خو دا کار په دې وجه باندې وکړئ دا مې عذر ولو، که زما عذر صحیح دی خو ډېره ښه خبره ده زه به اطمینان وکم پر دې خبره او که زما عذر غلط دی نو ما ته د خپلې غلطۍ ښوونه وکړه چې زه هغه غلطي د خپلې زندګۍ څخه لرې کړم. لیکن چې کله د نصیحت خبره سړي ته وسي او د نصیحت د خبرې په مقابل کې دی دستي دلایل پیښول، حجتونه پیښول او د هغې په مقابل کې رد عمل ښکاره کول، دا د انسان یو بیماری ده، دا د انسان په مزاج کې یو ناجوړي ده، دا د انسان پر روحاني زندگی باندې یو تور داغ دی، یو خرابي ده او دا خرابي د خپل زندگی څخه لرې کول، دا خرابي د چا په دماغو کې راځي، دا مرض په چا کې، دغه مرض چې د بل چا خبره اورېدلی نسی او د هغې په خبره په خپله زندگی کې عملي کولی نسی، دا عام طور په هغه چا کې دا مرض وي چې کم چا په خپل ذهن کې دا خبره کښېنولې ده چې زه دومره پاک نفس انسان یم، زه دومره بهترین انسان یم، زما څه غلطي کېدلی نسی او هغه غریب په دې خپله غلطي بیا پوهیږي نه او چې سړی په خپله غلطي باندې پوهیږي نه او د بل چې کومه غلطي ور وښوله د هغې اصلاح نه اوري نو هغې بیا غلطي ټوله زندګي دایمي وکړي. ځکه د غلطي کول د داسې ده لکه بیماري، یو ناجوړه چې په خپله ناجوړي نه پوهیږي نو هغې د خپل ناجوړۍ علاج څنګه کوي؟ هغې په ځان نه پوهېږي چې په ما کې دا ناجوړي شته، هغې ته د خپلې ناجوړۍ معلومات نه کېږي، هغې د خپلې ناجوړۍ څخه آګاه او خبر نه دی، بیا به هغې د دې خپلې بیمارۍ او ناجوړۍ علاج څنګه وکړي؟ او که چیرې ډاکټر له ورغلې یار خو اول دی ډاکټر له ورځي نه ځکه د عقیده دا ده چې په ما کې بیماري نشته او که ډاکټر چیرې په خپل تشخیص سره د ده ناجوړي ور وښیي او دی یې مني نه دا ناجوړي نو بیا دته الله تعالی هغه توفیق نه ورکوي چې هغه ناجوړي د ده څه لرې سي، ځکه یار خو دی د ډاکټر هغې مني نه او بیا که ډاکټر دوا ورکړي دی یې خوري نه او چې کله سړی په یو بیماري اخته وي او هغې خپله دوا نه خوري او هغې خپله ناجوړي نه مني او د هغې سره د خپل علاج فکر نه وي ورسره نو هغه ناجوړي ډېر ځله د انسان د هلاکت او د تباهۍ او د